السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین سیاسي هلې ځلې روان دي په ملک کې. تاسو پته د حکومت او اپوزیشن دواړه هغې خپل سټریټجي لګیا دی تیاری او باقاعده روزانه موږ 2-3 پریس کانفرنس ګورو په هغې کې د ملک حالات چې کوم دي هغه یو طرف ته روان دي، د بل طرف ته چې تاسو وګورئ نو ګراني دومره زیاته شوله چې د عام سړي ژوند چې دی هغه بالکل لکه تباه و برباد دی. په داسې حالاتو کې مونږ د مختلف سیاسي ورکرانو د سیاسي عہدیدارانو انټرویوز وغیره تاسو مسلسل ګوري لګئ. نن چې دی مونږ ډسټرکټ 400 ته راغلي یو او زه د ډسټرکټ 400 د پی ټی آی یو ډېر هردل عزیز د هر چا یو خوښ او یو ښکلی ورکر زه به ورکر په دې ویم چې تر اوسه پورې چې دی نو د پی ټی آی دپاره چې کوم هلې ځلې هغې کوي نو دا د یو ورکر نه بغیر چې دی یو سټیټس کو ټایپ انسان چې دی هغه داسې نشي کولی. ستاسو ملاقات ورسره کوو د ضلعي زکات چیرمین ضلع 400 او ورسره ډسټرکټ نایب صدر افتخار الله جان صاحب سره چې یو ډېر ښکلی د هغې سیاسي بیک ګراونډ دی، ډېر زیاتې هلې ځلې دي، هغې سره ستاسو ملاقات کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې جی؟ طبیعت حالات ښه دي جی؟ الله کرم دی جی. دعاګانې ستاسو. افتخار الله جان صاحب له غونډې سیاسي بیک ګراونډ چې دی زموږ د ناظرینو ته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول نه مخکې د پښتو ټي وي او خصوصي طور د ناصر جمال بي ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم وویسته او موږ له خبرو موقع راکړله. اصل کې د پالیټکس سټارټ خو جی د 2015 کې موږ داسې سټارټ اغشت دی جی چې مطلب لکه موږ نه داسې شمولیت کړی دی نم داسې چې کم دی نو پس مطلب خلک شمولیت کی نو ځان ته اګدي چې یاره مشرانو ته وایي چې ماله به دا کوئ هغه کوئ. بالکل پس دغه باندې شرایطو باندې موږ دغه نه دی کړی، صرف د خان ویژن او د خان چې کوم ویشن و د قوم دپاره د هغه کومې قربانۍ دي، کوم چې د خان صاحب کم محنت دی، کم جدوجهد دی، د کم تحریک چې شروع کړی د کرپشن خلاف، د قانون د بالادستۍ دپاره، د لاقانونیت خلاف، نو د دغه په بیس باندې موږ چې کوم دی نو خپل د هغه ویژن پالو که او دلته کې په خپل ځای باندې جنډه په خپله باندې اوچته کړله او یو دغه طور باندې چې کوم دی یو پازیټیو سوچ په طور باندې د ملک او د علاقې د ښېګړې دپاره چې کوم دی نو موږ دا تحریک پالو که چې یاره دا په حق باندې ولاړ دی، دا په سچ باندې ولاړ دی، نو دغه چې کوم دی دغه ویژن موږ پالو کړی دی جی. دا زبردسته خبره ده لکه تاسو هغه سوچ سره راغی. بالکل په سوچ باندې چې کم دی نو راغلی یو، نه څه مفاد شته نه چې کم دی نو څه شرایط شته، بس که دی نو صرف د ملک د مفاد دي، د علاقې مفاد دي او د عوامو مفاد دي صرف. ماشاءالله جی. افتخار الله جان صاحب تاسو د ضلعي زکات چیرمین هم یې، څه فرق ګوري چې ستاسو راتلو سره تاسو څه اچیومنټ وکړو د خپل فیلډ کې؟ دا خو جی د الله پاک فضل دی. زه په فخر سره دا خبره کوم، زه پکې د مشرانو هم ډېره شکریا ادا کوم. زموږ د سی ایم صاحب خیبر پښتونخوا، زموږ دلته د ایکس ایم این ای فضل محمد خان، د هغې زه ډېره شکریا ادا کوم چې دا ذموارۍ کې هغې موږ ته چې کوم دی ډېرې منډې موږ سره والي دي. نو بل تاسو کو ګورئ آن د ریکارډ خبره کوو که نه جي، د دې نه مخکې زموږ ضلعې ته چې کوم دی نو د ټولو نه غټ فنډ 1,80,00,000 روپۍ راغلی. نن د الله پاک په فضل سره موږ ورپسې منډې ووهلې، موږ کوششونه وکړل. زموږ چې کوم ټیم دی د زکات آفس چې کوم دی، کوم چې زموږ پروینشل ټیم دی، هغې سره زموږ پروینشل چیرمین دی، زه د هغې هم ډېره شکریا ادا کوم جناب عمر فاروق صاحب انجینیر. موږ هغې سره چې کوم دی کېناستو، موږ د خپل د علاقې د کمزورو د یتیمانانو د بیواو هغه ریکارډ کېښوده او ورته م وویې چې یاره 400 کې چې کوم دی نو ډېر د بیکورډ پاتې شوې ده او په هغې په وجه باندې دی کې ضرورت لږ زیات دی. زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم، خبره یې زموږ مخکې یوړلې. نن د الله پاک په فضل سره
تقریبا زمونږ 2.5 کاله برابریږي. په دې 2.5 کالو کې د الله پاک فضل سره مونږ تقریبا څه کم او بیش 14 کروڑ روپۍ مونږ چې کم دی دې ځلې لروړي چې دا د 400 په تاریخ کې نه مخکې شوي دي نه ان شاء الله را روان وخت کې به څوک وکړي داسې. دا مونږ په هر سره وایو. خبره ده او ډېر احسن طریقې سره ماشاءالله تاسو دا فریضه لګئ نباوئ. دا پوره تحصیل لپاره د فخر خبره بالکل چیرې داسې اچیومنټ. بل جز دی که زه یو خبره اډ کوم چې دا د 400 په هیسټري کې زه هم د KPK په هیسټري کې به دا په پړومبني ځل باندې شوي چې د کم ځای نه موږ ته شکایت راغلی دی. زه او زما ټیم موږ چې کم دی نو تلي یو آن د سپاټ موږ هغه ځای چک کړی دی هغه مقام کتلی ده او چې څه هغه ځای کې د عوامو تحفظات وو هغه هم ولې په هغه ځای کلیر کړي دي او د الله پاک په فضل سره زه دا په فخر سره وایم چې یاره چې کوم زموږ غوږو له را رسېدلي کوم ځای کې غلطي شوي هغه هم آن د سپاټ چې کوم دی حل کړي دي او د هغې اګینسټ هم سخت نه سخت ایکشن هم اغوښتي دي. ماشاءالله دا ډېره ښکلې خبره ده او اطمینان او داغي اعتماد بم پتا سو. بالکل بالکل د الله پاک فضل سره. دا راته افتخار الله جان صاحب چې تاسو دلته کې زکه ګورم 400 شب قدر دا په JUI او NP دوی سیټونه زیات دي زمینی وجه تاسو صدا حالانکه پوری غټ سیټونه ټول تاسو لري دي. بالکل دا زمینی چې دینو دا ټول اصل کې جی زه تاسو په دې باندې پوه کوم دې کې زه چې کم دینو دا خبره هر ځای کې کومه چې لومبنې خو زه د ټولو نه غټه ګیله د ستاسو د میډیا د ګروپ نه کومه چې په هغه ټایم کې فیډرل ګورنمنټ زمونږ او عمران خان وزیر اعظم مهنګایي چې کم دی نو 2-3% وه خو د میډیا هر ملګري چې کم دی مایک راغشتی و هر ګلې ته چې کم دی ځان یې رسو هر بازار کې هغه ګرځېده او دا اواز یې اوچته و چې مهنګایي ده مهنګایي ده مهنګایي ده. نن زه د هغې نه دا تپوس کومه چې یاره نن 44-43% ته مهنګایي رسېدلې ده. نن څوک هم چې کوم دی یو د میډیا ملګری هم اواز نه اوچتوي یو هم چې کوم دی میډیا سره سره زه د هغه خلکو نه هم دا تپوس کومه کومو چې مهنګایي مارچ شروع کړو په هغې کې چې کوم دی پاکستان پیپل پارټي پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام NP دغه شان نور چې څونه د دې چې کم دی نو پارټۍ وې هغوی دا اواز په هغه ټیم کې دا تحریکونه شروع کړو د مهنګایۍ خلاف. نن زه ګورم چې یاره اوړه په هغه ټایم کې تقریبا په 1200 روپۍ باندې و. بالکل د مهنګایۍ اواز هم زیات و میډیا والا هم چې کم دی نو ښه په بړ چړ کې پای کې چې کم دی نو ولاړ و حصه پکې اغوښتې وه. نن په 44% باندې نه چې کم دی زمونږ زرداري صاحب نه بلاول صاحب نه چې کم دی نواز شریف نه شهباز شریف نه چې کوم دی مریم نواز دغه شان نه پلرمان صاحب چې دغه نه موږ زیات ایکسپیکټ کوو چې یاره دی چې کوم دی نو د الله پاک د لارې نه ښه خبر دی موږ د هغه نه زیات ایکسپیکټ کوله چې یاره هغه به د قوم دپاره د علاقې دپاره هغه اواز اوچت کړي. دغه شان چې کوم دی زمونږ د خپل 400 لیډرشپ که هغه افتاب خان شیرپو دی که هغه ملولي خان دی که هغه نور داسې لیډران دي هغوی هم چې کوم دی نو د تحریک کې شامل نن چې کوم دی نو PDM په شکل کې هغوی ته ګورنمنټ میلو شو پلرمان چې کوم دی 2-3 وزارت میلو شوې دغه شان د زرداری زوی چې کوم دی وزیر شو دغه شان د شهباز شریف پکې په خپل وزیر اعظم شو. نن مهنګایي دي ته ښکاري نه چې کوم دی ته په دې ملک کې چې کوم دی په دې عوامو چې دا کومه سخته ده چې بجلی ته تاسو ګورئ د بجلی کوم حل ته رسېدلی دی یو کمزور کور چې هغه یو پکې د هغه په کور کې وي یو چې کوم دی لایټ وي د هغه 15,000 بل راځي دا به دې د کوم ځای نه برابري. زه دې ته چې کوم دی په دې ټایم کې دا په قوم باندې په ملک باندې سخته ده زه چې کوم دی دې ته په یو عام شهري په طور باندې ته دا اپیل کوم چې تاسو چې کوم دی خدای ته وګورئ د دې قوم دپاره روزئ د دې قوم دپاره آواز اوچت کړئ تاسو له دې قوم چې کوم دی عزت درکړو تاسو له اوټ درکړی دی تاسو پې نن چې کوم دی نو مطلب دې قوم دغه ځای ته رسولې تاسو ولې نن چې کوم دی نو آواز نه اوچتوئ. بل ما چې کوم دی زیات موږ په دې ځای کې یا PTI ده یا NP ده یا JUI ده زه د جمعیت د چې کوم مشران دي د هغوی نه چې کوم دی زه ډېر په افسوس سره وایم چې موږ وایو زه بیا موږ زموږ ګورنمنټ خو ختم شو خو زه دا ګورنمنټ په یو داسې لاسو ته ورغی چې د اسلام دفاع به وکړي ورسره چې کوم دی نو د اسلام د اسلامي نظام دفاع به وکړي
هغې نه اپوزیټ ډېر په افسوس سره زه دا وایم چې هغې مخکې ورځو کې داسې یو بل پاس کړ د ټرانسجنډر چې هغه نه په اسلام کې شته نه د پښتو په روایاتو کې شته. زه دې نه دا تپوس کوم چې آیا تاسو د اسمبلیو ته د وزارتو دپاره تللی وې که د اسلام د دفاع لپاره تللی وې؟ ډېر د افسوس خبره ده جي چې داسې زموږ مشران دي چې زموږ ترې غټ غټ امیدونه دي او هغوی داسې قسم غلط کارونه کوي نو موږ به اخر د دې قوم به څه کېږي د دې ملک به څه کېږي د دې اسلامي نظام به څه کېږي. حقیقت دی چې دې ټایم کې د چې څومره احتجاجونه شوي ناظرین ما بل ورځ روډ شو کوله نو په هغې کې یو غریب سړی و او تاسو هغه ویډیو کې هم په دې چینل باندې تاسو که لږ غوندې بیک سایډ ته وګورئ نو تاسو به دغه هم شي هسټري کې هغه د غبارې خرڅولې او ټوټل ورسره 12-13 وي او په دغه 12-13 کې په هغه باندې دغه مزدوري و دغه او 21,000 روپۍ بل په هغه راغلی او هغه په ژړا شو پکې. نو آخر هغه سیاستدانان څه شول او واقعي څنګه افتخار الله جان صاحب ویلې چې زموږ میډیا نو زه به دا ووایم چې یاره کم خرچې چې په میډیا مالکانو باندې د پی ډي ایم والا کې نو دومره خرچې پی ټي آی والا کولی هم نشي. دلته چې دی په روژه کې عمران خان صاحب داسې وي په کوژه کې هلته کې چې لاړ شي نو روژه وي هغې کې بیا څه نه کېږي. دا راته ووایي چې ستاسو خان صاحب چې دی هغه بالینګ کوي راشي او چې څه ټایم هغه بال غورځولو ټیم یې هغه امپایر نه سړی مخکې شي دې ټایم کې چې دی نو دې منډه ساده کې بال پرې نه ږدي. دا سټریټیجي څه ده د دې اصل کې چې تاسو ته به زه ده ووایم چې په 13 پیره کې موږ چې کوم ازادي مارچ کړو نو هغې دپاره چې کوم دی خان صاحب پراپر پلاننګ نو کړی او بس همدغه شان یو جذباتي فیصله وه چې یاره روزې عوام هم راووتل د هغو شو زموږ هغه شان پلاننګ نو کم چې پکار و. نن د الله پاک په فضل سره تاسو ته به داسې ښکاري چې مطلب راشي امپایر لرورسي واپس شو واپس کېدل نشته پراپر پلاننګ دی انشاءالله تعالی یو داسې پلاننګ سره یو داسې سټریټجي سره به موږ روزو انشاءالله چې دا کم په 27 کیلومیټر کې چې دا کم ګورنمنټ دی نه به دی له هغې چل ورځي او نه چې دا کم ته نه ګیر چاپېره ناست دي او دا سهولیتکار دي چا په اواز چې دی د کېږي نه به انشاءالله تعالی دی له چل ورځي. را روان ټایم چې کم دی دا د حق دی دا د سچ دی او دا د پاکستانی د عوام ټایم دی د پاکستانی د روشن مستقبل چې کم دی را روان وخت دی او انشاءالله تعالی د حقیقي ازادۍ وخت دی. دا به دغه شانته کې داسې سټریټجي سره داسې پلاننګ سره به او داسې جنون او جذبې سره به چې کم دی دا روچتېږي چې چاله به انشاءالله تعالی چل نه ورځي. موږ اورو پریس کانفرنس هم ډېرې کېږي زموږ وزیر داخله صاحب بہت ډېر په افسوس سره به زه ده ووایم چې هغه چې دا کوم پالیسۍ دي ټولې دهشتګردانه دي ځکه دا خو زموږ ملک دی جمهوري ملک دی په جمهوریت کې چې کم دی نو دا د جمهوریت ښایست دی چې ته چې کم دی اپوننټ ته چې کم دی نو ښه ماحول جوړ کې د احتجاج چې کم دی جمهوري حق دی د هغې دپاره ته فیسیلیټیټ کې نو تا نن موږ دپاره دا تیاری کړي چې زه به چې کم دی نو دونه شیلینګ کوم دونه به چې کم دی نو ما دا سیزونه ما ډرون چې کم دی راغوستی دي بلکل جی خو زه دا دوی ته چې کم دی دا میسج ورکوم چې دا کم په 27 کیلومیټر کې ټوټل حکومت دی زه دې ته دا وایم چې دا د پاکستان عوام دي دا د پاکستان د عوامو جذبه ده دا د پاکستان او د تحریک انصاف د ټایګرز چې کوم دی جنون دی دې ته مخې ته چې کوم دی سم نه ودرېږي که غرونه ورته ودرېدل د الله پاک په فضل سره هغه به هم ختمیږي خو دا جنون دا پیره چې کوم دی څوک هم نه کنټرول کېږي ځکه دا د پاکستان جنګ دی دا د پاکستان د حقیقي ازادۍ جنګ دی دا د پاکستان د بقا جنګ دی او کوم ځای کې چې د پاکستان د بقا اواز راځي نو هلته کې چې کوم دی که زمونږ سرونه هم چې کوم دی نو په خپل ملک باندې قربانېږي نو موږ به ترې نه شاته کېږو انشاءالله تعالی ارادم ده بالکل په خیر ادم ده د خان صاحب کال ته چې کوم دی انتظار دی بلکې شدید انتظار دی موږ غواړو چې موږ د دې ملک دپاره د دې قوم دپاره څه وکړو او انشاءالله تعالی چې یو قسم لا بېچیني ده چې هغوی کال وکړي موږ به د خان صاحب نه مخکې روان یو څونه هرډلز یې موږ انشاءالله تعالی ختمو موږ به مخکې یو عوام به راپسې وي انشاءالله تعالی. صحیح ده جی. نن الیکشن وشو فرض کا افتخار الله جان صاحب او پورا پاکستان قومي سطح باندې شهباز شریف لاړ شي پی ډي ایم لاړ شي نن الیکشن څومره چانس ګورې د عمران خان صاحب؟ یاره جی چې کوم شر ظاهر ګوري که نه
نن چې کومې جلسې کیږي، نن چې کوم پاکستان عوام کې چې کوم دی، په پاکستان قوم کې کوم شعور راغلی دی، زه خو چې هغې ته ګورم نو زه یم چې انشاءالله تعالی را روان وخت د پاکستاني عوام دی، د پاکستان تحریک انصاف دی، او را روان ټایم چې کوم دی انشاءالله تعالی زمونږ د عالم اسلام لیډر فخر پاکستان عمران خان چې کوم دی په 2/3 اکثریت سره به چې کوم دی کامیابیږي. ان ویلي کې ځان سره چې به جمهوري طور باندې صحیح الیکشن وشو نو 2/3 اکثریت به اخلي، او انشاءالله تعالی را روان وزیر اعظم زمونږ عمران خان به انشاءالله تعالی. ډیره مننه ستاسو افتخار الله ډیر عزت وکړي جی، ډیر قدرمن شي جی. تھینک یو سو مچ. ناظرین دا زموږه ګران قدر ملما افتخار الله جان صاحب په کوم عمره کې ماشاءالله یو الله رب العزت ولا یو ښکلی یو شهرت عزت او یو مقام ورکړی دی. زه دا خبره کولی شم چې یاره څه ټایم نواز شریف ووتو دا چې کله وایي چې یاره مجھے کیوں نکالا، هغه ټایم هغه تپوس به کولو چې مجھے کیوں نکالا. نن چې موږ چاته مایک ونیسو نو دومره موږ ته پته چې دا کم کس په مایک خبره کوي هغه به موږ ته وایي چې خان صاحب کو کیوں نکالا. فرق ډیر زیات دی. دویمه خبره نواز شریف صاحب چې دی هغه به یو خبره کوله چې یاره جنرال باجوا جنرال فیض باقاعده نوم بیا اخیستو او د خلکو چې دی د هغه بیانیه وانه اخیستله. د عمران خان صاحب دا یو خبره به تاسو ټول نوٹ کړي چې عمران خان صاحب اوس پورې وایي چې مجھ سے میری فوج زیادہ اہم ہے، فوج کی عزت کرو، فوج کی قدر کرو. باقاعده په هر تقریر کې دا خبره کوي. د دې خلکو په خوله باندې د اسټابلیشمنټ ولې راغلی دی، وجه څه ده، دې باندې ضرور سوچ وکړئ. اجازت غواړو. ډیره مننه. السلام علیکم.